السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن عرفاء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: القرآن غني لا فقر بعده ولا غنى دونه. وقال صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال المشايخ: كن عالما أو متعلما أو خادما أو محبا، ولا تكن خامسا فتهلك. طول شوق محبت سر درود شریف وایه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چې چا درود شریف ویلی لاسونه اوچت کړي. چې چا درود شریف ویلی او په لاسو کې موبایل نه هغه کېدی. مجمع کې چې څومره کسان دي او موبایل په لاسو کې دي نو دا کېدی. بیا دا څوک چې ریکارډینګ کوي د دوی نه به یې والی 15 منټه پې هم نه لګي اړولو باندې، ډېر کم ټایم پې لګي. خو دوه قسمه موبایل یې موږ له الله را کړي دي. یو موبایل عطیه را کړې ده د خپل جانب نه، قلب ورته وایي زړه، په هغې کې خبرې چې سیو شي بیا نه هېرېږي. ما ته 30 کاله مخکې د خپلو استادانو خبرې یادې دي، تاسو ته به هم یادي. وړوکوالي کې مونږ په یو ځای تللي یو ټکره خو والې د هغه راته هم یاده ده. داسې یو قوي موبایل الله مونږ له را کړی دی. یو داسې کیمره را کړې ده چې کروڑاو میگا پکسل پای کې کیبلې لګېدلې دي. نو داسې کیمره چاته بل ځای کې نشته چې ته د چا پونده وینې او ته ترېنه مخ قیاس وکړي. دا کیمره صرف الله زموږ سترګو کې ایښې ده. نو د زړه په موبایل کې خبرې سیو کوي او د شیشې په موبایل کې مه سیو کوئ. د شیشې موبایل به د نه هینګ شي، یا به درنه ورک شي، یا به یې څوک پارمیټ کي، یا به یې درنه څوک پټ کي، نو ستا د ټول عمر خواري به لاړه شي. امام اسماعیل لوی سړی تیر شوی، د ده متعلق یو قول مشهور دی چې ده به لیکل کول. اوس طالبان هم لیکل کوي. زه چې کوم طالبانو ته سبق وامه زه هم پره پاڼه کې به لیکل کوئ، بیا به په کاپۍ کې په کتاب کې وروستو لیکئ. نو ده به لیکل کول او طالبانو کې یو کمې په طالبانو کې ډېر وي، کو دا د هندوستان طالبي او کو دا د پاکستان طالبي او کو دا د عربستان طالبي. طالبانو کې ناراستیا ډېره زیاته وي. الله دې زموږ نه دا ناراستیا لرې کړي. نو هغې طالبو دسترخوان باندې ځان سره
خپله کاپي کېښوده. بیا چې کله طالبانو سره ډوډۍ وخوړه او دسترخوان طالبانو اوچت کو، نو د ده کاپي سیټ ته پکې لاړه او دا سپي وتښتوله، نو د ده هغه ټول علم یې لاړو ورک کو. نو زه درخواست درته کوم چې همیش دپاره مجموعې سره پین او کاغذ سره ځان سره وړئ. محبره ورته کتابونو ذکر کړی. هلال ابن سحل یو صحابي دی، د هغه په روایت د حدیث نقل دی. نو کاغذ او پین ځان سره وړئ، د مشایخو خبرې لیکئ، دا به څه وخت کې په کار راځي. زما عزیزانو محترمو، نن زما د خوشحالۍ یو انتها ده. زه دومره ټیم په مدرسه کې نه علم د چا په مدرسه کې. زه چې کم ټیم راته ویلې هغې ټیم له ځان رسوم، او که ټیم له ونه رسېدم نو بیا کم تقریر کوم، خو زه دومره ټیم د چا سره نه علم. او خدای دې دا نیکبختان منتظمین هم خوشحاله کړي، ډارې کې دلته راوستی یم او دس مې هم نه دی تازه کړی. بس دوی د خدای خوشحاله کړي، د ښار خلک دی، تکړه خلک دی. نو زه خوشحاله په دې یم چې د خپل جنس سره ناست وم او د دوی نه مې ډېرې خبرې زده کړې، ډېر تقریرونه مې واورېدل، ډېرې کارکردګۍ مې واورېدې او د ګڼ شمېرو مشایخو سره ناست یم. نو زه د بونیر یم، بونیریان سادهګاني. نو اوس بونیری سړی به په سمه کې څنګه خبرې کوي؟ دا خو ګران کار دی. ما دا خبرې ستاسو نه زده کړې دي، اوس چې تاسو دی کومه. د دې کرک ته پنجاب نه جماعت راغلی و، نو یو ملک صاحب له چیلې حلال کو، بیا شخصي جماعت چې و په هغې کې د هغوی انتظار و. نو ملک صاحب ځان سره کېنو چې مونږ مذاکره کوو. نو په مذاکره کې منځونه اورول، چې منځونه اورول نو ملک صاحب پکې ګیر شو چې داسې د ملک صاحب ته یو کس پاتې شو. نو ملک صاحب غوسه وکړه، دې پنجابیانو ته وګوره، دین یې زموږ نه زده کړی دی، مونځ یې زموږ نه زده کړی دی، اوس مونږ ته منځونه اوري او زموږ نه منځونه اوري. نو د ده نه مخکې یو سړی ناست و، هغه ملک صاحب ته خو ډېر قهر شي، ویل چې دا پنجابیان دي، پنجاب نه راغلي دي، موږ نه دین زده کړی دی، موږ ته اوس سبق زوتی. هغه وی ملک صاحب ستا نه نه اوري، تا ته اوري، وي زموږ دې ته وګوره چې دا ټیک دی که غلط دی. هغه وی ښه دا ټیک ده، خو ما وی کو ته وایي، ما ته وایي چې ته ووایه. نو دا خو ګران کار دی چې زه به تاسو ته سبق وایم. نو بهرحال تاسو نه به مطالبه کوم چې دعا به راته وکئ. زه به یو دوه څلور خبرې د خپلو طالب علمانو سره کوم، نو فاضل علماو سره یو دوه څلور خبرې به د خپلو عوام وروڼو سره کوم چې دا کم د دوی والدین راغلي، او یوه خبره به د جامعې د حضراتو سره کوم. نو بس دا به زما تقریر، دا به زه راغونډوم په دې کې. او طالب علمان د الله په درګاه کې غوره دي، نو شروع زه د دوی نه کوم. ځکه ما یو حدیث ولوستو، بیا مې د هغې شرحه کته. او طالبانو تاسو به چې د برید ته ووایي نه ګورئ، ښه حدیث بیانوم، خو برید به نه ته ووایي، اخر ته به غوږ دی چې اخره کې زه راتاویږم، بیا به مقصد باندې پوهیږئ. حدیث مبارک کې راځي خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تاسو کې غوره سړی هغه دی، دا کوم ضمیر مخاطب ته مونږ وایو، په تاسو کې غوره سړی هغه دی چې هغه تعلم القرآن علم زده کوي، او بیا ورپسې غوره هغه دی وعلمه بل ته بیانوي. د دې حدیث ذیل کې محدثینو لږ تفصیل کړی دی چې طالب غوره، طالب او مولا غوره دي، طالب او مولا دواړه غوره دي، خو چې طالب غوره دی او که مولا غوره دی، دې دواړو کې څوک غوره دي؟ ځکه یو بل حدیث کې درې طبقات راغلي دي، طالب، متعلم او معلم او ذکر والا، او دا په کائنات کې غوره دي، نو غوره څوک نشته. اوس طالب علمان او علما په دې کې څوک غوره دي؟ نو علماو د دې تفصیل کړی دی چې دا طالب علمان غوره دي، د عالمانو د طالب علمان غوره دي.
او وجه ذکر کړی دی وی چې څومره مشقت وي نو دومره زیات درجې وي. خزائن المنن علی قناطیر المحن، چې څومره مشقتونه زیات وي دومره زیات درجې زیات وي. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. په کائنات کې د ټولو نه لوړه درجه د انبیاء ده. نو چې درجات د انبیاء لوړ دي نو امتحانات به زیات راغلي. نو یاد ساتئ علامه ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دي البلایا مصیبتونه او تکالیف ضیوف الرحمن، دا د الله ملمانه دي. فاحسن قراه، خم المستیا یو کا. زستاسو کور ته ملمان رالم نو تاسو به د خپل بساط مناسب المستیا کوئ او بیا به ما ته وایې چې ما ستا مناسب نه وه. دا زمونږ د پښتنو عادت دی. نو تکالیف دا د الله د جانب نه ملمانه دي او ښه ملمستیا یې وکړه. پښتانه د مصیبتونو ملمستیا ښه نه کوي. د هر پښتون په خوله کې دا یوه خبره پرته ده، یاره جي تکلیف دی، یاره جي بس پیسې نشته، یاره جي بس بیمار یم، یاره جي کور نشته. مونږ په خوله کې همیش شکایتونه پراته دي. راځئ رونو د نن عزم وکئ چې څومره سختۍ په ما او تا راځي دا سختي به برداشت کو، دا به چاته وایو نه. دې کې درته یو دوه واقعګانې وایم بیا به خپلې خبرې له راشم. ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د الله خلیل دی او الله به ډېر صفتونه فرشتو په مخ کې کول. د جبرائیل علیه الصلاة والسلام یو ورځ رشک راغی، یا الله ته د ابراهیم په مخه صفتونه کوي، ابراهیم خو ابراهیم دی. وی زه امتحان علمه ویوال امتحان. نو یو روایت کې راځي چې داسې یو ځای کې ابراهیم علیه السلام ګړي سره ولي، جبرائیل علیه السلام یو ډیری باندې راوخود، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح. دا الفاظ د خپل قراءات او د تجوید او د حسن صوت په انداز باندې د ابراهیم علیه السلام مخ کې ووي. ابراهیم علیه السلام له ډېره مزه ورکړه، لږ ورپسې نږدې شو. ویې دا الفاظ دې ډېر ښکلي وو، یو پیری ما ته بیا نه وایي. وی دا داسې نه میلاویږي پېښور والا و چې مولانا به دمونه او وظیفې هسې خیراتي الی. دلته خلک خیراتي دواګانې الي، دا داسې نه میلاویږي. وایم یې درته دوباره خو ته به ماله څه راکوې؟ وی دا نیمې ګړې ستا شوې. تاسو پښتانه خو 50 روپۍ نه ورکوئ په دمه په تعویض، نیمې ګړې ولې ورکړه؟ وی یو پیره ته ووایه، هغه ته بیا ووي. او بیا جبرائیل علیه السلام سره خو طرزونه دي، دا په دې سیسټم کې دا ایکو سیسټم لګېدلی، اواز نری کوي او ډبلی. دا سیسټم به په جنت کې به انشاءالله. ویښ یې کوده یې ویښ یې زه به نه تپوس کوم که تاسو ویښ وئ نو بیا به پته لګي. وی یو پیره راته بیا ووایه، هغه ته بیا ووي. وی یو پیره ته بیا ووایه. وی اوس به څه کوئ؟ وی دا نورې ګړې دم شوې. چې بیا یې ورته ووي، وی یو پیره ته بیا ووایه. وی اوس به څه کوئ؟ وی ته خو راته ډېر ښکلی سړی معلومېږي، او ته خو به دا ګړې ویزې نشي سرولې، زه به ستا نوکر شم، زه به در خیراتي سروم. الله اکبر. جبرائیل اسلام یا رب توبه توبه، ما ته پته ولګېده رښتیا واقعي خلیل دی. نو چې کله د ابراهیم علیه السلام ورته غورځو، 4 کرتې د اسمان او د ځمکې فرشتو جړلې دي د ټولې دنیا. پای کې یو مقدا ده، نو چې دې بړنچک باندې کښېنه او ټال باندې او لږه لحظه پس به ورته غورځوي. په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام الله نه اجازت وغوښتو. وی یا رب ما ته اجازت راکړه، خلیل زمام دوست دی، زه مدد لزم. الله وی لاړ شم. چې دی راغی وی یا خلیل الله څه چل وکړم، څه مدد وکړم؟ ما سره سیکنډونو دا ټول اور داسې چنګلی شم، سمندر اوبه دلته راورستی شم. وی چا رالیږلی؟ دومره سختۍ کې به تاسو څوک یادي چې چا رالیږلی؟ هر چا چې رالیږلی ما خو تا له خو راغلی یم که نه. وی چا رالیږلی؟ وی پخپله راغلی یم. وی اما انت فلا حاجة الیک، هر چې ته تا ته مې هېڅ ضرورت نشته. وی ابراهیم څه دعا وکړه؟ وی علمه بحالي حسبي عن سوالي. زه د خپل رب نه دعا ولې وغواړم؟ ولې زما رب مانیني؟ زه د هغه په نوم قربانېږم او هغه مانیني، ولې دعا وغواړم؟
الله وته راځه جبرائیل دا زما دوست دی. الله اکبر. یو صحابي دی مانځله براتو او چې څنګه به سلام ګرځاو سمدس بتو مانځه پسې خاص اوراد دي د ناستې کوي آیت الکرسی وایي نورې دواګانې د حضراتو نږدې کوي هغه چې وسنګ سلام وګرځي سمدس په پسېدو صحابه کرامو شکایت وکړ یا رسول الله په دې زموږ شک دی د دواړو جهانو سردار مبارکو فرمایل چې راشي ماته وښیه چې څنګه راغی صحابه کرامو ته د پلانې کست د دواړو جهانو سردار مبارک چې سلام وګرځاو هغه ته مکانک کینه بخوځي هغه کیناست وی ولې دي سمدس د جواب ورنکو بچی دا موبایل کې ده بیا د علم ګوري مکانک پکې نه بخبل ځای اکیناس ولې دي سیونوي بیا تاسو کو ولې دي به سیونوي بیا تاسو کو ولې دي د جواب ورنکو چې د جواب ورنکو صحابه کرام پوه شو چې خبره دراز ده صحابه کرام لاړل د دوړو جهانو سردار مبارک ته نږدې شو وی یا رسول الله ما ته پته ده چې زمارونو زما خلاف شکایت کړی دی هو الله زه منافق شوی نه یم ما اسلام نه دی پرېښی خو زما او د ټبر د الله جل جلاله سره یو راز او ما غوښتل چې دا راز به قیامت کې الله تا ته ښکاره کوي زما ملګرو جلتی وکړه او زما راز یې تا ته ښکاره کو واوره د دواړو جهانو سردار مبارکه کو نن هم زما عذر ته قبلی زه تا ته خپل عذر نه وایم د دواړو جهانو سردار مبارکو فرمایل ووایه ما ته وی یا رسول الله زما او د ټبر پتن یوه جامه ده پېښور والا شته څوک چې په کور کې یوه جوړه جامه د ده یوازې نن زمونږ پریوانه جامې دي نن زمونږ پریوانه کوټونه دي نن زمونږ پریوانه سورلی دي نن زمونږ پریوانه خوراکونه دي د دې باوجود موږ شکایتونه کوو الله جل جلاله فرمایي ستاسو د ګناهونو نه ډک عملنامې ما ته فرشتې راوړي زه پې پرده ور واچوم هغوی نه یې پټې کړم مې کولوئ زه ستاسو شکایت فرشتو ته نه کوم او چې تاسو ته معمولي تکلیف راشي تاسو بیا په سر پټی وتړئ ولې لکه سر باندې مې درد دی ولې لکه چې ډوډۍ نشته تبې نیولې ما نو ما خو ستا شکایت فرشتو ته ونه کو تا زما شکایت زما دشمنانو ته وکړو زه به تا نه خفه کېږم نه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه چې جومات ته راځم زما کور والا ځان په پرده کې کی هغه کینی زه چې مونځ وکړم واپس چې لاړ شم کپړه هغه واغوندي زه ناسم تنها زمونږ یوه جوړه جامه ده زمونږ په کور کې د خوراک څښاک هېڅ شی نشته د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات وجړل ډېر زیات پریشانه شو د دې صحابي غریبۍ ته او د دې غیرت ته یې وکتل بهرحال دې خو روان شو خو ځان سره جاړي چې اوس ښځې ته به څه وایم ما ته پته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره څه کوي نو چې څه وخت پس مالي غنیمت کې ډېر خوراک راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې راغوښتو هو ستوان والا هو کجوري والا خصوصي توګه باندې وړه کپړې ورکړي و د چې دا سامان اغوستو نو ډېر زیات یې جړل چې زه کور ته لاړ شم زما ښځه به پته ورته لګي چې تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپلې غریبۍ شکایت کړی والله 90-95% زمونږ مریدان شاګردان چې راشي څه وایي یاره جی بس جی ناجوړی به جی یاره جی غریبي ده جی یاره پلار راته تکلیف دی یو مرید چېرته دا ونه وي چې ذکر مې کم دی تهجد مې کم دی اوراد مې کم دي تحمز مې کم دی پابندي مې نشته خو چې شکایت دی د علماو طالبانو تبلیغیانو سمیت موږ د خپل رب نه د هر شي شکایت دله چې دا سامان ورکو د کور ته واغس او ښځې ته یې پته ولګېده ښځه ورته غوسه شوه ده ورته وی زما عذر ومنه العذر عند الکرام مقبول زما عذر ومنه ما راز نه وي خو الله جل جلاله ته به دا منظوره وه نو بس زما هغه راز یې ښکاره کړو ما خو دا به الله د قیامت په ورځ باندې پته ورته لګي نو دا تکالیف چې څومره وي دومره د سړي درجات اوچت وي نو تاسو ته یو سوال کوم طالب علمانو تاسو ته هم
چې ګوره په دې لاره کې امام محمد صاحب وایي چې زمونږ دا فن یو طالب مولا په یو زمانه کې پرېښودو اراده وي. تاسو ته وایم کو تاسو په یو ټیم کې وایئ چې زه به دنیا دکانداري کومه، زه به مزدورۍ ته ځمه، زه به منیشا ته ځمه، زه به د یو کلینیک کې نوکر کېږم، زه به چینچین اخلمه، زه به ګاډۍ اخلمه. اوس امام محمد صاحب وایي زمونږ دا فن پرېږده چې سبا یې پرېږدې بیا یې اوس پرېږده. 20 کاله په مدرسه کې د سبق وي، الله درله ډوډۍ درکوله، الله درله جامې درکولې، الله درله پریواني درکوله. اوس چې ملا شوې اوس دې په الله توکل ختم شو. څوک وجي معیشت هم ګټل غواړي که نه، څوک وجي اوس دنیا به هم کول غواړي که نه. لږ په خدای غیرت وکئ. طالب علمانو زه د یو علمي خاندان بچی یم، تاسو زموږ شاګردان یې. دا چې څومره غټ مشایخ دي خیبر پښتونخوا کې دي دا زما د نیکه د شاګردانو شاګردان. الحمدلله ډاکټر شیر علي شاه صاحب، دیر بابا جي، نور ګڼ مشایخ دا زما د نیکه د شاګردانو شاګردان. خو زه د یو تاجر پلار بچی یم. تاسو کې چې کوم سړی سواړی ته راغلی وي، سواړی بازار ته مفتي صاحب راغلی وي، دا څومره بازار چې دی په دې کې لومبنی دکان زمونږ. او تاسو اندازه لګوئ چې زه د یو علمي خاندان بچی یم او زه د علم ته راووتم. په کار خدا ده چې ماته خوراک ډېر وي، ماته سکاک ډېر وي، ماته مدرسې ډېرې وي، ماته تکالیف نه وي. ځکه زما پلار خبر، زما وروڼه خبر، زما ترونه خبر، زما ماماګان خبر، زما رشته دار خبر. بیا زه تاسو ته خپل تکالیف نشم ویلی چې په دې لاره کې به ما څومره تکالیف راغلي. زه د کور نه جدا شوی، بیا شریک شوی، بیا مشکلات در مشکلات. خو زما د شیخ دعا وه الله دې د هغوی قبر د نور نه ډک کي. نن چې زه په دې میدان کې ولاړ یم، نن زما وروڼه ماته وایي ستا ګټه ګټوره ده، ستا کار ټیک دی. نن زه تاسو ته ووایم زما مور وفات شوه، ستاسو د پېښور نه یو سړي ماته 1 کروڑ درود شریف هدیه راولېږله. دا ستا مور ته مونږ هدیه کړی. 15 کسانو د مکې مکرمې نه زما مور دپاره عمره وکړه، په سوونو طالبانو خدمونه وکړل. هر ذکر مجلس کې په لکاو درود شریف ما ته خلک هدیه راکوي. هر ذکر مجلس کې د کروڑ د پاسه ما ته ما مریدان هدیه راکوي، دا تا ته هدیه ده. نو ما میرونه کېنول، ما ستاسو سودا ټیک ده، زما سودا ټیک. راځئ طالب علمانو، دا کومه سودا چې تاسو کړې ده دا تاسو نه ده کړې. د دې دپاره ستاسو انتخاب چا کړی دی؟ دغه انتخاب ضایع نه کوي چېرته. حدیث مبارک کې راځي عالم ازل کې الله جل جلاله چې دا مخلوق پیدا کو، نو دا ټول مخلوق ځان ته ودرو او دې ټولو مخلوق د اعلان وکړو زه زما بندګانو ځان له کسب خوښ کوي، حرفت خوښ کوي، څه به کوئ؟ علما لیکي داسې لیسټونه لګېدلي وو، ترکاڼي، لواري، انجینري، درجیتوب، ډروري، کلینډري، دا ټول لیسټونه لګېدلي وو. هر سړی ته یو لیسټ یې دستخط کو. تاسو به په دې معاشره کې ګورئ څوک به 200 فوټه دنګه مناره کې په 1500 روپۍ مزدوري کوي، څوک په دفتر کې ناست دی 2 لک روپۍ تنخوا دي په یو دستخط، اے سی ګاډۍ، اے سی بنګله، اے سی کمره، هلته دستخط کړی دی دې شي ته. او حدیث مبارک کې راځي یو جماعت و، 2 خوبۍ زموږ جانان ذکر کړي دي، ابر الناس و اجمل الناس، خلکو کې ځلیدونکي وو او نیکانو. دې نیکانو دې ځلیدونکو خلکو ځان له څه شی نه خوښو. نو الله جل جلاله د دې ټول محشر په مخ کې دې تپوس وکړو ای زما بندګانو تاسو ځان له ولې نه خوښوئ؟ تاسو به تیاره خورئ؟ څه خوښوئ ځان له؟ دوی ورته ووي الله مونږ ځان له نه خوښو، ته مونږ له خوښه کړه چې مونږ به څه کوو. او طالب علمانو مولانو هغې وخت کې ورته الله وفرمایل زی زما بندګانو تاسو به زما د دین کار کوئ، درس به کوئ، تدریس به کوئ، دعوت به کوئ، تبلیغ به کوئ، جنازه به کوئ، مدرسه به جوړوئ، تصنیف به کوئ.
زما دې په خپل جلال قسم وي، زما دې په خپل خدای قسم وي، زما دې په خپل بڑای قسم وي، زه به د ټول کائنات نه تاسو ته ښایسته رزق در کوم. خبر یې چې ټماټر په 100 کیلو دي؟ تاسو ته پته ده؟ تاسو ته پته ده چې بینډۍ په 100 کیلو دي؟ د وړو تروړه په 100 ده؟ ټیم غوړي په 100 دي؟ دا موږ ته پته نشته کو په 1000 روپۍ یوه دانه ټماټر شو څوک بې پروا کوي، موږ له خو به یې دلته راوړی انشاءالله. زما شیخ به فرمایل نور الله مرقده، زه ځان له جامې نه علمه. ما به وی چې ولې نه علي ځان له جامې؟ د چې اغوندي جامې بس الله پې خلق مهربانه کړی و. تاسو مولان پکې دلته ګلونه لګوئ، کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي، حافظ صاحب کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي، څوک به یې څه کاندي ښایست د مورانیا. تسمع بالمعید خیر من ان تراه. او حافظانو په ګلونو ځان مه ښایسته کوئ چې د جامع حمیدیې نه تاسو جامع صاحب صفې ته لاړ شئ، تاسو بنور ټاون ته لاړ شئ، تا دارالعلوم کراچۍ ته لاړ شئ، جامع عثمانیې ته لاړ شئ، نورو مدرسو ته لاړ شئ، او تا ته وایي د کوم ځای نه راغلی، او ته وایي د جامع حمیدیې نه راغلی حافظې، او جی الحمدلله امتحان نه نوالمه جی بسم الله کا فضل، تا ته ووایا دې صورت نه ووایا، ته ورته ووایي دې صورت نه ووایا، ته ورته ووایي دې صورت نه ووایا، ته ورته ووایي دې صورت نه ووایا، تا ته وایي دا قاعده ووایا، دا قاعده ووایا، او تاله درځي ماشاءالله یاره جامع حمیدیه به مني. او چې تا دلته ښکلی ګل لګولی، غټې غټې زلفې دي دي، ښکلی پټکې دی دی، او ډبل سلایي کپړې دي اغوستې دي، دلته دې پکې ښکلی ګل والا بټن لګولی دی، خلک درته وایي ماشاءالله څه ښایسته کس دی. نو کوم ځای نه رالې؟ جی جامع حمیدیې نه رالم. څه چل دې کول تا؟ جی هلته خو مې حفظ کو. درځي دلته چېرې جیس پوره خو راته نه ده، کچه غونته کې راته یاد دی. وستا دا ګل په خیر شه، وستا دا غټې غټې زلفې په خیر شه، وستا دا ډبل سلایي په خیر شه. ایاک والتنعم فإن عباد الله لیسوا بالمتنعمین. د الله بندگان به ساده باده وي، ډول والا به نه وي. نن ما طالب علمانو ته وی چې طالب علم او مرید صرف د جمعې په ورځ به سپینې جامې اغوندي. ولې طالبان خو خدای دې نیک بخته کړي. نو و طالبان زموږ سره یو طالب و، هغه به ځان ته شیشه مستقل 24 ګنټې ایښې وه، سبق به وي. و تا خدای جنتي کا، ته څه کوې؟ چېرته روان یې؟ ځانو پیژنئ، اپنے آپ کو پہچانو، ځانو پیژنئ، کره کره علم وکئ. الله تو فرمایل زه به د ټول کائنات نه تاسو ته ښکلی رزق در کوم. اوس دا پیر صاحب پټکې به سرئ، پخوا د ښاریانو پټکي مټکي نه و. پیر صاحب خفه کېږه مه، دا ښار کې چې به کوم مولانو سبق وي امامتي به کول، د دوی پټکې نه و، داسې جالې ټوپۍ به وه، هغې له به یې نیل ورکړی و. یو مولا چېرته د جمعې په ورځ خطبې لته او د کاټن جامې اغوستې وې، کشار یې پسې خود او سینټ یې پې لګولي وو. او چې شکمارو ورته وکتل، تاسو د پېښور واقع ده، چې شکمار یې ورته وکتل چې هلکه دا خو ډېر مالدار سړی دی، چې را منډې کړی بس وایي نه او ګاډي ته وغورځو او غر 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 یو بیسمنټ ته ننباسو. هلته یې ورته وی وایه پلار او وروڼه به دې څو پیسې ورکړي. ده ورته وی زه ملا یم، ما سره څه شي نشته، زما په جامو دوکه شوی. دا خو راله چاله په سرسایي کې را کړی، په زکات کې را کړی. او دا ښکلې ښکلې جامې ما غوندې مړه دا عوام وروڼه خفه کېږي. دا چې دا مونږ ښکلې جامې واغوندو که نه، دوی چې په حجره کې ناست دي، د یو بل ته داسې کوي. وګوره ورته که نه ټوله مدرسه یې وخوړه. او چې لا محتمم صاحب او پیر صاحب موټرسایکل والي، بیا خو یې ټول دین خرڅ کو. دوی مه خفه کوئ، خیر دی، خړې پړې جامې اغوندې، خو چې دوی خوشحاله شي. شکمارو نه هغوی یو سړی مالدار په کټ کې تړلی و،
او وړی هغه به چغې والې خلکو غله دي تختۍ مې هغه یې مونږ غله خو یو خدای دې تا جوړ کړي چې په چک پوسټ یې بوتو پولیسو ته وی دا غله دي تختۍ مې وی مونږ غله خیو ډاکمار خیو خو خدای دې تا جوړ کړي پولیسو ته دا ولې دا زمونږ رور دی دماغ یې خراب شوي دي دماغ یې خراب شوي دي مونږ هسپتال ته بوځو هغه وی زه روغ یم دوی مې تختۍ هغه وی هر څه چې وي هر څه چې یو نو دا خلک مه خفه کوئ ښه خړې پړې جامې اغوندئ نو هغه داسې ښکلې جامې اغوستې وي چې هغوی ووښه نو هغې لکه ووایم مسله طالب یم ملا یم لاړ شئ که نه په پلاني ځای کې تپوس وکئ زه د پلاني جومات امام یم چې ستاسو هغه امام څه شو نو که زما پلاني نوم دی که زما نوم یې ته واغېستو نو بیا به تاسو یقین راشي که نه نو چې دا زموږ د مدرسو نه کم بګوړه شي دا بیا د دوی شکمارو ملګری شي مونږ یې نه شو ټیک کولی بیا دا قیامت کې به خدای ټیک کوي نو یو پکې شکمارو هغه ورته وی قرآن درته یاد دی قرآن خو مې جامع حمیدیه کې یاد کړی دی دا شرته پر یاد دی وی قسم په خدای کو دې پرېږدو اوس روژه را روان ده موږ نه به تراویح وکړي تا نه به دا پیدا والو که نه په هغې شکمارو کې یو سړی و وی زه به دا کوړي د مفتي صاحب نه تپوس کوم چې په پټ شوي ملا پسې مونځ کېږي او که نه کېږي دا خو د غلا ملا دی په پټ شوي ملا پسې مونځ کېږي او که نه دا خو تاسو پټ کړی دی زما عزیزانو د طالب علمانو شان دا د الله په درګاه کې اوچت دی ګوره طالب علم چې کله د کوره وځي په طلب د علم کې نو دا پرشتي دا زموږ علاقو ته د پیران راشي نو موږ بیا د پیرانو سره چې کوم خلک وي هغوی ته موږ وایو تاسو لږ سیټ ته شئ موږ سره ملاوي زه اکثر په دې جلسو کې وایم موږ به انشاءالله صحابه کرامو ته داسې وایو تاسو لږ سیټ ته شئ تاسو خو مزې کړې وي مړه موږ خو د خپل جانان نه دي لیدلی چې موږ له په دې زلفو لاس وو په دې ګیره مبارکه وله لاس وو لږې چاپي وله وکړو لږ لاسونه له ښکل کړو انشاءالله دا به وایو صحابه کرام زموږ وروڼه دي نو چې کله د پیران راشي یو علاقې ته نو بیا دا خلک د هغوی لاسونه ښکلي او څوک وایي زما په سر لاس کې ده سینه باندې لاس کې ده دقه رنګې په دې کائنات کې د الله پرشتي دي هغه الله ته درخواست کوي ای زموږ ربه مونږ ته لږ اجازت راکړه دا طالب علم په طلب د علم کې وځي چې زه ورته دا خپلې وزرې وغوړوم چې زما دا وزرې قیمتي شي طالب علم ډېر لوی شان دی درود شریف ووایم دې طالب علم ته او دې ملا ته دې طالب علم ته د کائنات ذره ذره دعا کوي ذره ذره دعا کوي د مونځ د ذکر د تلاوت د ناسته دا په کائنات کې قیمتي ده د دې قیمت څوک نشي ورکړي نو چې کله د طالب علم شان دا دی چې فرشتې ورته وزرې غوړي کائنات کې ورته ذره ذره دعاګانې کوي نو علماو ذکر کړی دی چې د طالب شان اوچت دی ځکه چې د کائنات ذره ذره دته دوا کوي او د طالب علم په کار کې مشقت زیات دی ولې هر استاد یم وخي هر استاد ته قاریږي او دې کله یوې مدرسې ته ځي او کله بلې مدرسې ته ځي نو مشقت دی پکې بل طالبان په پیسو سبق وي مدرسو کې پیسونه ورکوي او استادان خو په پیسو سبق وي پیسې اخلي نو چې څوک پیسې اخلي دغه درجه دویمه ده چې څوک پیسې ورکوي دغه درجه اول کې ده د طالب علم کله یوه مدرسه کله بله مدرسه مشقت پکې ډېر دی او ثواب هم په قدر مشقت دی چې څومره غټ سر وي دومره به ټوپۍ غټوي څومره ګرم اور دی نږدې ورته کښېنې تا ته به تپ راځي مشقت چې څومره زیات دی دومره به درجه سیوی دا طالب علمان کله کله دا حدیث بیان کومه دی په دې خبره کې خوشحاله شي به برید الله څه وایي زمړه زمونږ درجه خو د ټوله دنیا نه اوچته ده خو مونږ لم چل راځي طالبانو مونږ لم چل راځي مونږ تر نن تاریخه پورې ځان ته ملا نه دی ویلی زمونږ اسلافو تر مرګه پورې ځان ته طالب ویلی دی ځکه امام محمد صاحب وایي اطلب العلم من المهد الى اللحد د زانګونه تر مرګه پورې علم زده کا او مخیار عالم مفتی قاضي هغه دی
چې دې تر اخره پورې ځان په طالبانو کې حساب کی مونږ دیوبندیان یو یا دیوبندیان که نه لیکن انشاءالله د زور نشته مولوي صاحب دا دیوبندیان یو مونږ کلک مونږ احناف یو امام ابو حنیفه رحمه الله سراج الامه چې الله ول څومره علم ورکړی دی یو درس کې ناست دی یو ماشوم زنانه سره راغی مڼه یې ورکړه چاړه یې ورکړه وی لاړ شه دا دې پورې بابا له اوسه هغه چې امام صاحب له راوړه د دې څه مطلب دی چې دې پورې زنانه دا مڼه راکړه دا وخوره شیخ صاحب ډېر ستړی شوي امام صاحب چې مڼې ته وکتل مڼه یې په منځ نیمه کړه او داسې براغه کړه هغې ماشوم له ورکړه وی دا اوسه مور له دې ورکړه شاګردانو کې امام ابو یوسف ناست دی امام محمد دی امام ظفر صاحب دی رحمهم الله او دې حضرت هغې زنانه مڼه رالېږلې وه چې دې وخوره هغه وی سادهګانو دې مسلې دپاره رالېږلې وه دا زنانه وایي چې زه بیماره یم ما باندې کله وینه وي او کله پاکه یم دې مڼې ته وګوره دیګ دیګ پیالې ته وګوره داسې خړه او پاکه نو چې زه به مونځ کوم او که نه وی ما ورته دا مڼه په منځ نیم کړله چې داسې پاکه شي بیا به مونځ کوي ای طالبانو دومره علم چا سره شته عراق نه لاړ مدینې منورې ته امام بقر صاحب خانقاه ته لاړ بعضې علما وي امام جعفر صاحب خانقاه ته لاړ درسګاه ته ورته وایي حضرت زه تا نه سبق ویل غواړم هغه وی څوک من څوک یې هغه وی نعمان وی د کوم ځای نه راغلی وی د عراق نه وی هغه نعمان چې قیاس اخلي حدیث پرېږدي وی جي هغه نعمان یم خو تا ته چا زما خبره غلطه راوړې ده او زه قیاس نه علمه ستا د نانا خبرې علمه خو تا ته چا زما خبره غلطه راوړله حضرت یو مسلې تپوس کوم ستانه مونځ هم فرض دی روژه هم فرض ده اوس چې زنانه بیماره شي ماهواره بیمارۍ سره نو شریعت وایي چې مونځ به هم نه کوي روژه به هم نه نیسي اوس په مونځ کې په روژه کې کوم اهم دی نو مونځ اهم دی ځکه مونځ په یو صورت کې نه دی ماب ولاړه په ناسته په اشاره بیا به دغه هم ورکوي کفاره به هم ورکوي اوس قیاس دا وایي چې د کومې زنانه نه مونځ قضا شو دې روژه قضا شوه قیاس دا وایي چې روژه په کال کې یو پیره ده دا به نه راګرځي مونځ به راګرځي ځکه مونځ اهم دی خو ستا نانا وایي چې مونځ به نه راګرځي او روژه به راګرځي ګوره ما قیاس نه دی کړی ستا د نانا خبره مې اخیستې نه نانا پېژنئ د دواړو جهانو سردار مبارک دا نوسې دی ورته حضرت بړې مسلې تپوس کوم سړی چې کله موزې واغوندي نو په ځمکه باندې دا تلې لګي اوس چې دا تلې لګي نو چې سړی کله اودس مات کړي او بیا اودس کوي نو عقل دا وایي قیاس چې مسه دلته وکړي سړی خو ستا نانا وایي چې مسه به دلته کوي نو ما ګوره قیاس نه دی اخیستی او ستا د نانا خبره مې اخیستې ده بچو ته وکتل وی راځه 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 کښېنه دومره لوی هستي چې د چا ذکر په تورات انجیل زبور کې راغلی چې څنګه لقمان حکیم صاحب به د بوټو نه دوایانې راوښکي د دې پیغمبر په امت کې به یو داسې سړی پیدا کېږي چې هغه به د احادیثو آیتونو نه مسائل راوباسي خود د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی امام ابو یوسف رحمه الله سره غونډه کې علم یې وکړو او بیا لاړ ځان له مدرسه کوله وکړه اکثر زموږ د محتممان سره دا کار کېږي قاري صاحب خفه شو ټول کلاس بوځي کله به کې محتمم صاحب وایي زه مړ ځان مدرسه جوړوم یو خدای دې جنتي کا دا خو د اوسپنو نه چې چل دي دا خو خپله ځواني ختمول دي کو ما ته پته وای نو ما به تش تصوف کړی یقین وکړه کو ما دا علم کړی اسان کار ومړه ذکرونه میکرونه اوس دا خو ګران کار دی دا کاږه سمول دا خو ګران کار دی امام صاحب ورته ویله که راځه مدرسې ته بله مدرسه مه کوله وی نه جي نه جي زما ځان خپله مدرسه هغه وی نه که راځه که نه وی نه هغه وی ډېره ښه ده امام صاحب وله مسله ولېږله وی لاړ شي یو کس ته وي چې دا مسله وله اوسه یو درځي دی یا دوبي دی چې هغه له چا جامې ورکړل چې دا ما له وینځه دا یو مسله به وکړم دا بله به اسانه شي
چې دا مال وینځه. هغه ورته ټیم ورکړو چې سبا نامبلوس پسې راشه. سبا نامبلوس چې دی لاړ، هغه دوبي ته وایي چې زما جامې راکړه. هغه ورته ستا جامې زما سره نشته. هلکه پرون نامبلوس مې راوړی وي، تر دې سبا راشه. سبا نامبلوس وایي ستا زما جامې سره نشته. اوس دې ته واپس راغی. هغه دوبي له پړه کې چار سره راغلي. دې سړي ته سوال جواب وکړو چې هلته خپلې جامې دې واله. او دې پسې لاړ جامو اغوستوله. اوس به د دې جامو د انځلو پیسې دا سړی ورکوي او که نه به ورکوي. نو هغې سړي ته ووایي چې امام ابویوسف صاحب وایي چې ورکوي به، ته به وایي چې غلطه ده. که وایي چې نه ورکوي ته به وایي چې غلطه ده. دا خو دوڼه ده. هغه چې لاړ امام ابویوسف صاحب وایي یاره پیسې خو شته پې. هغه دا غلطه ده. وی یاره پیسې خو پې نشته. وایي دا هم غلطه ده. وی دا مسله ستا نه ده. وی دا تا مسله نه ده. وی لاړ شه دغلته یو بابا ناست دی، هغه ته دا مسله ووایه. امام یوسف صاحب راوغوتو او مسله ورته وویل. دومره باریکۍ ته به د چا دماغ ځي؟ دې دوبي د انکار نه مخکې جامې انځلي دي، خو د انکار نه وروسته جامې انځلي. خو انکار یې کړی چې ستا جامې زما سره نشته. اوس چې ده انځلي ځان لې انځلي، اوس د ده ځان لې انځلي دي، نو په ده باندې پیسې نشته. او که انکار نه مخکې انځلې وي اوس پې پیسې شته. دومره باریکۍ ته به څوک ورسېږي؟ یو سړی د خپلې ښځې سره ناست دی، لوی عالم دی. ښځې سره په خبره کې وران شو. دې خپلې ښځې ته وایي کو تا زما سره، هغې وایي نه کوم تا سره خبرې، لرې کېږه. دې ورته وایي کو تا د سار بانګه پورې ما سره خبرې ونه کړې، په ما په 3 پیرو طلاق کوي. سم د پښتون زوی و، پښتانه دا کار کوي. کنوس ځان ته خلاصوي. اوس چې سوچ راغی چې یا سړیه دا دې څه وکړه، ګوره چې پېښورې وي، ګوره چې بونیرې وي، چې دا کار دې وکړو. نو یو مولا له بل مولا له بل مولا له هر یو ته موږ ته څه پته ده. کو خبرې وکړو چې طلاقه نه ده او کو خبرې نه وکړو طلاقه ده. امام صاحب د سړي د امام صاحب سره نه لګېده. امام صاحب له راغی. امام صاحب ورته وایي ځه ښځه نه ده طلاقه. زمونږ په مذهب کې د تهجد اذان نشته. خدای دې تاسو مکې مکرمې مدینې منورې ته بوځي. شوق خو نشته جو. زه خو روان یم. محترم صاحب 27 تاریخ باندې مې اراده ده انشاءالله. تاسو ته به دوا کوم، خو تاسو خو نه غواړئ. نو خدای خو بوځه. نو دا امین امین وایې که نه بیا خو به ګورې محرومه شئ. زمونږ په مذهب کې د تهجد اذان نشته. نو چې کله دا سړی کور ته لاړ، امام صاحب رحمت الله علیه د ده محلې والا د سوال جواب وکړو تهجد اذان به وکړي. تهجد اذان او د سار په اذان کې د یو ټکي فرق دی، الصلاة خیر من النوم. نو چې کله سړی اذان شروع کړ، الله اکبر الله اکبر، ښځې وي شکر دی چې ستا نه خلاص شو. اذان یې وکړو او ما تا سره خبرې نه وي کړې او په ما ستا نه ازاده شوم. هغه ورته زه د ملا شاګرد یم، ستا نیکه زما نه نشي خلاصېدی، ما داسې کلکه تړلې چې زما نه تاسو ګزادولی نه شي. هغه وی ولې؟ وی ما تا ته اذان ویلی او کله چې لفظ ذکر شي مطلق صرف رجع کېږي فرد کامل ته. دا قاعده ده، شی چې ذکر شي مطلق صرف کېږي فرد کامل ته. ما تا ته اذان ویلو، اذان معهود اذان دی د مانځه دپاره. دا د تهجد اذان دی او تهجد فرض نه دی زموږ دپاره، مشایخو دپاره فرض دی. رسول الله باندې فرض و، موږ دپاره فرض نه دی، لیډرانو دپاره فرض دی. او دا خو د تهجد اذان دی. د دومره لوی علم خاوند د خپلو شاګردانو قول ته یې رجوع کړې ده چې زه طالب حساب شم. نو مولانو، طالب علمانو، مونږ او تاسو یو شان یو. مونږ د یو بل سره مذاکره کوو. نو تاسو طالبان یې او مونږ طالبان یو، او مونږ طالبان یو او تاسو طالبان یې. خو زمونږ سره یو نوم دی، تاسو سره هغه نوم نشته. مونږ طالبان یو، مونږ عالمان یو، او تاسو طالبان یو، تاسو طالبان یې. بس تاسو طالبان یې، تاسو سره د عالم نوم نشته. د دې وجه نه امام صاحب رحمت الله علیه زمونږ د اسلافو طریقه وه، د مشران علما ناست دي، چې کوم طالب، کوم ملا، کوم مېلمه دا چې به مجلس ته راغی، نو د هغې ادارې مشر به ترې تپوس کو، یاره مولي صاحب
یاره قاري صاحب د دې مسلې څه جواب دی چې دی استاد شي او زه طالب شم چې ما ته اوس هم فرشتې وزرې غواړي نو ستاسو ډېر لوی مقام دی او حدیث مبارک کې راځي او زه ډېر خفه شوم ډېر زیات صدمه راته وشو زمون په علاقه کې یو حافظ و د هغه دستاربندي وه ناظم صاحب چې د هغه نوم واغست بیا غریب ونیو په جړا شو نو بیا ترې یو عالم دی هغه ته تپوس وکړو حافظ صاحب ولې دې وجړل یو نوم راته یاد شو بس زړه مې دننه وران شو وایي زمونږ په دې مدرسه کې یو حافظ و لګاتار به سبق وي ټایم به نه کته خو نوی نوی سبق به وي ما ورته وی چې تا نه به بیا کچېږي وایي چې قاري صاحب زه به ډوډۍ کم خورم زه به خوب کم کوم خو زما په یو ارمان دی پلار مې راته مور مې راته یو خبره کړې ده چې بچیه موږ ناجوړه یو زر زر حفظ وکړه چې موږ ستا خوشحالي وینو نو زه زر زر سبق وایم یو څو ورځې نه و راغی ما ورته چې لکه چېرته تللی وې ما ته وی چې حافظ صاحب زما یو ارمان و او هغه ارمان خاورو ته لاړ پلار مې ډېر بیمار و بس د یو 3 ورځې وشوې 4 ورځې چې زما پلار مړ شو او زما د زړه هغه ارمان پاتې شو اوس مې راته مور وایي چې بچیه پلار خو د ارمان قبر ته وړو خو زر زر سبق ووایه چې کم از کم ستا دستاربندي خو زه وینم که یو څو ورځې تېرې شوې سړی نه و ما تپوس وکړو چې حافظ صاحب راغی ما ورته چې حافظ صاحب چېرته تللی وي ما ته چې شیخ حافظ صاحب بچې څنګه سبق راته وایي دقسې راته ووایه زما مور وفات شوې وه نو زه د هغې جنازې ته تللی وم زما د زړه خو دغه 2 ارمانونه وه هغه لاړل په دې خبره خو زما نه هېره شوه ځکه چې وخت پکې ووت خو بېګا راغی ما ته یې ویل چې حافظ صاحب ما ته ویل چې حافظ صاحب سبا خو زمونږ دستاربندي ده وایم چې او بچیه د خلکو ماماګان به راغلي وي رشته دار ځان سره به ارونه راوړي وي نو سړی کم از کم د پلار خوشحالۍ ته هم خوشحالېږي د مور خو سړی خپلې خوشحالۍ ته هم خوشحالېږي چې یاره ماما مې راغلی تروزوی مې راغلی ترزوی مې راغلی نو حافظ صاحب زه خو خپله خوشحالي په خپله هم نشم لیدی ځکه زه په 2 سترګو ړوند یم ما مې خپل دوست ته وینا کړله چې ما پسې موټرسایکل راولي او چې خلک سبا کور ته ځي نو زه به سبا قبرستان ته ځم او د خپل پلار او د مور قبر سره به ودرېږم او هغوی ته به ووایم چې مور ما ډېره خواري وکړه او پلار ما ډېره خواري وکړه ما ډوډۍ کمه کړه ما خوب کم کو خو د تقدیر مخې د تدبیر څه په کار راځي نو زما هغه خوشحالي تاسو ونه لیده وایي ما چې دا نن د ده نوم واخیستو ما ته دا ټول داستان یاد شو بس زه بې اختیاره مې غریب ونیوم زما خبرې نه شوې کېدې ما ته مولانا ویل دلته یو پیر صاحب دی هغه وفات شوی دی هغه زوی انعام هم اخیستی هغه نن نشته پکې نو څومره به خوشحالېدو پیر صاحب چې زما بچی به حافظ شي زما بچی به عالم شي او زه به د هغه خوشحالي ووینم خو موږ دیوبندیان یو موږ وایو کیمره شته دی کیمره ریکارډینګ کوي لایو ریکارډینګ هم کوي ریکارډینګ هم کوي بیا خلک دور دراز کې ګوري فرشتو هم کیمرې لګولې دي قبر کې به پلار ته او نیکه ته ښیي چې خوشحاله شه نن د ماماګان رشته دار راغلی دي ستا د زوی دستاربندي ده عزیزانو ستاسو ډېر لوی مقام دی حدیث مبارک کې راځي دا یو خبره ستاسو متعلق کوم یا بس کوم حدیث مبارک کې راځي یجیء القرآن یوم القیامة کالرجل الشاخب د قیامت په ورځ باندې به قرآن کریم د یو مغموم سړي په شکل کې راشي تاسو باندې دا غم راځي اوس هم ستاسو شونډې وچې دي دا طالبانو په خوارۍ کې دا شونډې وچې شي خوب ولم ورځي دا قرآن به له مخې راشي د یو مغموم سړي په شکل کې و دې حافظ ته وایي حافظ صاحب هل عرفتني یا هل تعرفني حافظ صاحب زه دې وپېژندم یا ما پېژنې ته چې ته وګوري دی ورته لا ما مخکې نه لیدلی مخکې مې تا سره جان پهچان نشته نو دی به ورته وایي زه قرآن یم دا حافظ صاحب ورته کوم قرآن نو دا قرآن به ورته هغه قرآن چې ستا سینه مې ګرمه کړې وه ستا مې د غرمې خوب ختم کړی ستا مې د ژبې اوږده شپه دا مې په تا لنډه کړې وه او زه تفصیل پکې کوم ته چې د کوره راوتې سبق ده نو تا جړل تاسو به جړئ
او ستا مور هم ژړل نو چې تېر وسختولې نو سترګو باندې قابو راوست زړه باندې ګټه کېښود او ستا نه یې مخ واړه زه هغه قرآن مجید 3 بجې باندې به خپل استاد پاسولې نو تا به په یخو اوبو باندې اودس وکړو سهولیات نه و او ستا به لاسونه رپېدل لاسونه به دې پوکې ورکاو کله به دې ترخ کې ونیول د 4 رکعته لمونځ به دې شکرانې وکړو او بیا به ما تا ته خپل مخ کولا وکړو حافظ صاحب څوک به سار چینچې ته ګوري څوک به دکان ته ګوري ته زما قجیر مخ ته وګوره هغې مخ ته وګوره چې کوم مخ ته الله ګوري هغې مخ ته وګوره چې کوم مخ ته د دواړو جهانو سردار مبارک 30 کاله کتلي هغې مخ ته وګوره چې کوم مخ ته جبرائیل ګوري هغې مخ ته وګوره چې د چا په تندي ستا والا قرآن کریم لیکته میکائیل علیه السلام نو ما به تا د خپل مخ کولا وکړو ما به تا دوی چې د دې ټیم د تلاوت ډېر د ګواهۍ تلاوت دی او بیا به تا کتل او بیا به تا له کله خوب درغی نو تا به ټالی والي او قاري صاحب به غوسه شوی او اوده کېږی به نه نو ما به کله کله تا د سینه کولا وکړه ما وی حافظ صاحب زما غېږه کې سر کېده او تا به کله کله سر راواغستو بس پرایل باندې قرآن مجید باندې به پرېوتې خو زه هغه قرآن مجید زه هغه قرآن مجید یم چې د قاریانو خو وال مشهور دي نو قاري صاحب چېرته په یو غلطۍ باندې ووالې په یو مد باندې چې 15 سا اوږدول پکار و تا 4 سا وي او قاري صاحب دومره ووالې چې لاسو کې د تغمې راغلې نو ستا لاسونه وپړسېدل او ستا سترګو کې اوښکې راغلې او څه تربوران دې هم ناست وو هغوی شکر دغسې او تا دیوال ته مخ کو او غټې غټې اوښکې دې راغلې هغې وخت که شیطان دله راغی تختې نه د دې مدرسې نه نو ستا استاد او ستا مور تا ته دعا کوله نو استقامت ته نصیبه شو زه هغه قرآن مجید یم زه هغه قرآن مجید یم چې ستا مور یو ورځ ډوډۍ پخ کړې وه او قجیره ډوډۍ پخ کړې وه د خپلو بچو سره ستا د وروڼو سره کېناسته او چې څنګه یې ډوډۍ ته لاس کو نو ته ورته یاد شوې نو سمدسې ډوډۍ کېښوده او پاڅېده وروڼه دې پسې لاړل خویندې چې دې ولې مورې ولې هغې بچو تاسو وخورئ زه نه شم خوړی مورې چا ته د څه ووي څه خبره درته یاده شوه ما ته مې بچی یاد شو چې زما بچی نن کور کې زما بچی نن کور کې وی چې ما خپله برخه پوټې هغه له ورکړی بچو زه نه شم خوړی تاسو وخورئ زه هغه قرآن مجید یم زه هغه قرآن مجید یم چې ستا په پاکستان کې قدر نه چې کوم استادانو تا ته سبق وایي نو ستا د ماما زامنو ستا د ترو زامنو په فیسبوک کې په هغې مولانو پسې کنځلې کولې نو تا به هم فیسبوک شروع کړی و نو تا ته چې به په پاڼه باندې د ماما د کمنټس رالل او د مولانو بېعزتي به راغله نو ته به خفه شوې زه هغه قرآن مجید یم او چې په پاکستان کې د قرآن قدر نه و زه خوشحالېږم چې تاسو انګریزي ووایئ تاسو به د مدرسه کې ته خوشحالېږم چې فارسي ووایئ زه خوشحالېږم چې نورې ژبې پکې هم ووایئ چاینا پکې هم ووایئ خو زه ګیله هم کوم خلکو نه ولې د غیرو نه مطمئنه کېږئ ما خو ډاکټر تیار کو چې تا له په کلینیک کې ناست دی اوم درته دوایې نه درکړم د قرآن حافظ دی او چې دوایي درکړي وي دا به د سهار مانځه نه وروسته خوري دا به د غرمې مانځه ماسپښین مانځه نه وروسته خوري ما خو در انجینیر درکو او ما خو در د پاکستان آرمی چیف حافظ کو ما خو پاکستان دې حد ته ورسو چې د مکې مکرمې د مدینې منورې د دواړو حرمینو امامان 10 امامان د پاکستان د علماو شاګردان دي ما خو د پاکستان دې حد ته ورسو چې په 2014 16 18 19 20 22 کې چې په پوره دنیا کې د 80 ملکونو مقابله شوې ده پاکستان شریف پکې په اول نمبر راغلی په 2018 کې مقابله وشوه 14 کې د سوات ماشوم
د شپېتو ملکونو نه مقابله وکړه. په 2018 کې د اذان مقابله وشوه، د بابوزو ماشوم وګټله. په 2019 کې د 57 ممالکو مقابله وشوه، د بودیر د سناردو مېري بازارګي او ماشوم وګټله. په 2020 کې مقابله وشوه، د بلوچستان بچي وګټله. په 2023 کې مقابله وشوه، په 2022 کې د انډونیشیا بچي په کې 3 نمبر راغی. زه سلام پیش کوم د انډونیشیا صدر وزیر اعظم ته چې پلار او مور یې لوچت کړل، هلته په حرمینو کې په عمره وکړه، شاهي پروټوکول یې ورکو. په هغې جاز کې کینو چې په کوم جاز کې وزیر اعظم کینی، په هغې رن وې کوز کو چې په کوم باندې وزیر اعظمان کوزیږي. شاهي پروټوکول سلامي ورته وشوه، صدر هاوس کې ورته ګفټونه میلاو شول، 3 نمبر راغلی و. په دغې مقابله کې د پاکستان بچی اول نمبر راغلی و. پکار څه وه چې صدر صاحب وی چې نه زما جاز به ځي، وزیر اعظم صاحب وی نه زما جاز به ځي، آرمي چیف وی چې نه زه حافظ قرآن یم، زه خپل جاز قیمتي کول غواړم. پکار وکه نه پکار؟ راځئ د پاکستان مقتدرو چې هغه ماشوم د سرو زرو د ایوارډ سره د اسلام آباد په انټرنیشنل ایرپورټ کوټ شو، ستا د مقتدرو خلکو د هغه د بیکونو تالاشۍ اخیستې. 2014 کې چې کوم بچي ګټلې وه، 25 ستمبر باندې په صدر هاوس کې چې چا ښه رسۍ راښکلې ده، چا ښه منډه والې ده، چا ښه موټر سایکل چلولی دی، هغه ته ایوارډ میلاویږي. هغه بچی په انتظار ناسو چې ما ته به هم اوس ټلیفون شي چې بچیه تا خو 80 ملکونه ګټلي دي. په ځای د دې باندې چې هغه ته ټلیفون شوی وي، څوک ظالم پسې لاړ، د پیو په بوتل کې وله زخر ورکړه. بأي ذنب قتلت، ګناه راته وښیه، په څه ګناه مې وجنې؟ د قوم بچو ته د قوم په پیسو باندې سبق ومه، ګناه مې دا دی. جامع حمدیه کې په نورو مدرسو کې دا کوم فارغ شو، د محتمم صاحب پکې یو خوش قسمتي به وه چې د ده بچی پکې هم راغلی ده. نو خو ټول ستاسو بچي دي. نو زه هغه قرآن مجید یم. نو حافظ صاحب خو به باتور وي. هو ته چې ارتې تڼۍ ګرځي، تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. ته چې د قیامت په ورځ دې مټې والي وي. او طالبان خو چې مست شي، بیا طالبانو نه ځان ساتنه، داسې ګریوانونه شلولي. او طالبان چې مست شي، اهل القرآن عرفاء اهل الجنه، د قیامت په ورځ باندې به قرآن والا دا به خانان وي. هغې وخت کې به بیا پېښور والا ارمان کوي کاش چې مې په خپله علم کړی وي یا مې په خپلو بچو علم کړی. نو دا قرآن ته به دا حافظ صاحب وایي نو تا ماله څه راوړي دي؟ او حافظانو تا ماله څه راوړي دي؟ حدیث مبارک کې راځي دی به د جیب نه راوالي هموال حافظ صاحب. هغه چې حافظ صاحب کولاو کي هغه کې به لیکلي لکل ملک. حافظ صاحب ستا دپاره بادشاهي ده، د پاکستان بادشاهي چې په وټونو مې حاصلې ده، چې په درنو مې ختمې ده، چې سوالونه به دې کول، چې صرف 15 کاله وه. نه 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 نه، بل جیب ته به لاس کي. والا حافظ صاحب لکل خلد یا لکل نعم، ستا دپاره نعمتونه دي. او چې حافظ صاحب ته دا شیزونه میلاو شي، حافظ صاحب به وایي یا رب صرف ماله دا پروټوکول صرف زما دی، زه خو پاکستانی یم چې په پاکستان کې ووټونه رالل او د دې ووټونو والا خلکو ممبران شول او بیا وزیران شول، نو بیا به په پېښور کې د هغه ماماګان په ګاډو کې کاږه واږه ناست. اوس به ممبران شي که اتم تاریخ باندې وشو دا ووټونه پاکستان شریف کې خو هر پته نه لګي چې کېږي به که نه به کېږي. بیا به د دغې وزیرانو مشرانو ماماګان په ګاډو کې کاږه واږه ناست. او چې مخکې ناکهبندي وي پولیس ولاړي نو ته یې مه ودرېږه مړه ځه دا اوزګار دي ځه مړه مه ودرېږه. او پولیس ودرېږي ودرېږئ، وقیفو ودرېږئ، چاته دی چکې میکن دی تاسو نه ودرېږئ. او دی لږ شی مړه تاسو اوزګار یې ته څوک یې نه کوې چې د داسې تېغې نیغې خبرې کوې. ته ما نه پېژنې سجو صاحب څوک یې تعارف وکړه زه د فلاني وزیر صاحب رور یم. ها 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 ځئ جي ځئ ځئ.
کوي که نه کوي؟ د قیامت په ورځ باندې به د حافظ صاحب ماماګان رواني عملنامې مو سره وي فرشتې به ورته وقفوهم انهم مسئولون رکو چېرته ځئ حافظ صاحب ماما د ترور زوی به ورته وایي درشئ مخې ته مه راځئ موږ سره ټایم نشته دا به وایي ورته انشاء الله هغه به ورته تعارف وکړه که نه ته څوک یې زه د فلاني حافظ صاحب ماما یم زه یې د ترور زوی یم او تاسو خو ښاریان نه زه یې کزن یم دا کزن چې ووایي نو دا خوله به درنه ماتوي کزن د چا پلاره مور نه دی معلوم چې کزن څه ته وایي جنۍ وایي دا زما کزن دی او په ښځړی وایي دا زما کزن دی ماما زوی کزن دی خور خاوند هم کزن دی دا مه وایه مړه د غیرو دغه مه کوئ خپل پهچان وکئ که نه مړه هو فرشتې ته پته ده چې نن خو د دې سړي ماما د ده خورهیې خو خان دی ابو د سلام وکړي ځئ فرشتې ته پته ده چې نن یې وار دی ترمینیټ مې نه کړي چېرته ټرانسفر راله ونه کړي شکایت را باندې ونه کړي نو حافظ صاحب به الله ته وفرمایي یا زما ربه ما خو چې علم کو زما پلار نه و ما باندې ماما سبق ویلو زما د ترور خاوند په ما سبق ویلو زما اوخې په ما سبق ویلو زما تر په ما سبق ویلو مور مې نه وه واده کړې خور را باندې سبق ویلو ترور را باندې سبق ویلو زه به جنت ته ځم هغوی به نه وي الله به ورته وایي ځه ازادوه لس کسان دی چې را روان شي چې وګوري ماما ته باید کړی لګېدلی وي خورۍ ته باید کړی وي د ترور زوی ته دی به الله ته چغې کړي الله زما د دې پروټوکول نن دا کار دی چې نن زما ماماګان په تکلیف کې دي الله به ورته ازادوه لس کسان ځان سره ملګري کا هغې ځای کې به تاسو زموږ نه کم یئ کو بد شوئ هغه ځای کې به علماو ته الله وفرمایي د اسمان د ستورو په مقدار سفارش وکړي او مولانو هلته به بیا برید تاوو انشاءالله هلته برید مه تاووایي هلته به بیا برید تاوو قرآن تذکیره کړې ده نو په کټونو باندې به ناست یې خاندي به ته برید تاول وایي دا برید به موږ هلته تاوو انشاءالله نو دی به را روان شي زما استاد تقریر وکړو وی چې حافظ قرآن به لس کسان جنت ته بوځي یو سړي منډه کړې وه حافظ صاحب سره دوستانه وه وی حافظ صاحب به لس کسان جنت ته بوځي وي او وی زما دا نوم ځان سره ولیکه هغه وی ته پکې نه ځایږي هغه وی ولې وی نه هغه کسان موږ د کور یو او یو هفته مخکې راته یو دوست مې ونه کړی هغه نوم مې پکې لیکلی دی هغه وی یا خدای داسې جوړ شو جو خپله لوري حافظه کړه او عالمه یې کړه او حافظه لور به بیا سفارش کوي نو ستاسو مقام لوی دی هغې وخت کې به پته ولګي د حافظ قرآن پلار به الله راغواړي مور به راغواړي قیمتي جامې به ورته واغوندئ د دې دنیا قیمتي څوک نشي پوره کولی او حافظ قرآن ته به الله وایي شا به زما په مخ کې د دې پلار مور په مخ کې ده ته قرآن واوروه نو دی به ورته شروع شي هلته به ټیم ولاړ وي ستاسو په کنټرول کې به وي نو دی به دیر ته تللی به راول ته هلته په 95 غنټې کې پوره قرآن واورو شته په تاسو کې څوک 95 غنټې کې اورولي نشته که نه کوی ما ورس انعام ورکو هلته مې انعام ورکو نو دا به ورته داسې په سکندونو کې قرآن واوري پلار او مور ته به الله فرمایي دا جنتي جامې واغوندې ځئ جنت ته د دې قرآن د آیاتونو په مقدار ستاسو درجه ده حافظ قرآن ته به ووایي جنت کې یو نیر دی ریان نومې دی په سر باندې یو محل دی د مرجانو جوړ دی او 1000 دروازې دي د سرو زرو د سپینو زرو حافظ قرآن ته والله وي اقرا لولا ورتقي خیجه څنګه لولا د پلین کوچ مولا په شانتي به نه لولي نه د راکټ مولا په شانتي روزه کې یو سړی راغی وي زه تاسو ته تراویح کومه خلکو ته وی او تراویح مولا کوي وی د 100 پیسو تراویح لکومه یو د 10,000 یو د 60,000 یو د 1,500 هغه څه مطلب حافظ صاحب د 10,000 مطلب دا دی تاسو پم نه پوهیږئ زه پم نه پوهیږم وکته برا کوم خو د 60,000 مطلب دا زه پوهیږم تاسو نه پوهیږئ او د 1,500 مطلب دا دی تاسو پم پوهیږئ زه پم پوهیږم نو سم قرآن وایي امام عاصم رحمه الله شاګردانو ته تپوس وکړو حضرت ستا د خولې نه ډېر ښکلی بوی ځي وی او وی ته څه خورې وی څه خورم نه وی د دواړو جهانو سردار مې په خوب کې ولید وی ما ته عاصمه
ته ډېر ښکلی تلاوت کوي ما ډېره مزه راکوي الله ستاسو تلاوت ته غوږ دي اوري یم فرشتې ورته غوږ دي چې کله حافظ تلاوت شروع کړي فرشتې ورته چپ شه چپ شه چپ چپ وکې د قاري صاحب نن په جذبه کې راغلی دی خو چې څومره خوږ اواز والا قاري د سهار په مانځه کې درې آیته وایي ته به وایي د کائنات بخیل دی لکه یو څلوېښت آیته پکې ووایه او چې د چا اواز زما په شانتې خراب وي هغه پکې شپېته آیته وایي سړی به خدای کله به بس کړي ټول شومان دي نو بیا به د قرآن چې واورئ حافظ قرآن به دا تجوید سره او بیا په قراتونو سره دا لوړ خیږي خدای دې مونږ درجې ته ورسوي نو کله به تاسو لاندې او کله به مونږ لاندې یو نو څه چل به کوو راځئ زما عزیزانو یوه خبره ستاسو په حضور کې عرض کومه بله بیا خپله خبره بس کومه اگر که د دوی د خبرې پاتې شوي عزیزانو طالب علمانو یو حدیث راغستی دی اگر چې د حدیثو مشایخو په هغې جرحه کړې ده خو په فضائلو کې به ټیک وي حدیث مبارک راځي من لم يتورع في تعلمه ابتلاه الله تعالى بأحد ثلاثة أشياء إما أن يميته بشبابه أو يبتليه أو يوقعه برصاديق او يبتليه بخدمة السلطان کوم ملا طالب چې په خپل تعلیمي دورانیه کې د تقوا او د پرهیزګارۍ لحاظ نه کوي الله به په دریو تکالیفو کې مبتلا کی اما ان یمیته فی شبابی یا به الله په ځوانۍ کې مړ کی او یوقعه فی رصادیق یا به الله باندو تولی باندو کې علم نوي او یبتلیه بخدمت السلطان یا به الله د دنیادارو سره نوکر کی سوره جوړان دي زه یو هوټل ته پم ته وګرځېدم هغه لیټرونه څښاو ما شکایت وکړو مې دا تاسو ولې نه پاکوئ مې دلته خو د نوکر شته دی بیا په اخر کې راته وایي خو عالم دی یاره زه دومره مې وجړل یا خدای پاکه حافظ عالم لیټرونه پاکوي حافظ عالم به په هوټل کې نوکري کوي د ډاکټر سره به نوکري د دکاندار سره به نوکري تا د خپل دین قدر ونکو الله ویل لر کېږه زما د دین نو د خپل ځان قدر وکړي شکوت الی وکیع سوء حفظي فاوصاني الی ترک المعاصي کوم طالب علم چې هر چا ته ګوري دته به قوت حافظه کمزوري کېږي طالب علم به چا چا ته ګوري څلورو څیزونو ته به طالب ګوري یو مدرسې ته یو کتاب ته یو د استاذ خولې ته مخ ته او بل مور او پلار د طالبانو په دې کرکټ منډه صوباړه دار چا خوښ دی او دا طالبان چې دلته به انتظامي یا مني خو دا طالبان چې کله مدرسې نه چوټي شي دوی په هغې هوټل کې چیز کوي چې په کوم هوټل کې ټي وي لګېدلی او چیر اغوستې نری نری ګوټ ته کوي او چې چکه وي دي ورسره اوچتېږي خدای زر زر دا میچ خلاص کړي چې اوس ماښام بام کو نوي قاري صاحب به خفه کېږي نو چې ماښام مانځه راشي سبق ولې نه وځي هلکه ولې نه یې کړی یاره جي بس قوت حافظه باندې مې بوجو پینئ ستا په دې کې شل چکې پرتې دي بوجو پینئ چکو ته به نه ګورئ کرکټونو ته به نه ګورئ ګنده څیزونو ته به نه ګورئ ګنده مخونو ته به نه ګورئ حکیم اختر صاحب ته خپل مرید د بنګلادیش نه خط راولېږو حضرت زه عالم یم مشکات پړوم هدایې پړوم ما ته لوی طالبان ناستي غټې غټې ګیرې وي خو زه نحو صرف هم پړوم ما ته واړه طالبان ناستي د هغوی په مخ ګیره نه وي نو زه خو ورته سبق وایم خو زما په زړه کې بد خیال شیطان راولي څه وکړم کو نه پړاوم خارجي مې او کو پړاوم د ایمان ضیا مې ده حضرت د دوه تدبیر وخو یو به کثرت استغفار کوي او زه درته وظیفه ښیم استادانو ته هم دا وظیفه ښیم تاسو ته هم دا وظیفه ښیم دا زما ازموده ده چې تاسو اووه پیرې ووي یکدم بس تاسو د ذهن نه دا خیال ځي اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى دا چې اووه پیرې ووایې یکدم بس تاسو د ذهن نه هغه ګنده خیال لرشي دویم حضرت دو فرمایل چې طالب علمان په اول ورځ رالل د ټولو دې مخونو ته وګوره نو چې کوم پکې ښکلي وي هغه سیټ ته کېنوه او چې کوم پکې غنم رنګي وي یا ګیرې والی وي هغه مخامخ کېنوه او چې سبق وایي دوی ته ګوره دوی ته مه ګوره ځکه د طالب علمانو چې په مخې ګیره ده او بدرنګه دي د دې مثال دی متن او د دوی مثال دی شرحه او شرح د سړی اله ضرورت پېښېږي چې په متن نه پوهېږي
نو چې کله ورته میم وایي هلکه بچی میم به څنګه وایي اوس ورته وګوره واو به څنګه وایي اوس ورته وګوره خو ته به ورته نه ګورې نو دا یاد وساتئ کوم طالب علم چې وایي چې ما ته د خدای علم نافع نصیب کړي 15 شرایط په ژوند کې علماو ذکر کړي دي مختصر یې وایم یو شرط دا دی چې کوم طالب علم په خپل طالب علم کې لګاتار مطالعه لګاتار تکرار لګاتار خواري کوي دې سړي ته به علم نافع نصیب کړي یاد به دا دویم چې دا کوم سبق واوري په دې باندې به په الحال عمل کوي دا نه چې سبق خو دې اورېدلی دی حافظ صاحب مولوي صاحب سبق دې اورېدلی دی چې سنت ډوډۍ څنګه ده نوڼی به داسې نه راغونډئ او بیا به په سالن کې نه پورته کوي او د بل مخې ته به هم نه پورته کوي دومره غټه به هم نه الي دومره وړه به هم نه الي درمیانه به الي یو ډوډۍ د زناورو ډوډۍ ده د ظلم هغه به نه خوري چې د بل نه مخې نه والي یو د مساوات ډوډۍ ده یو شان ډوډۍ وخوره یو د تاثیر ډوډۍ ده ته غټ پوټې بل نه ورکه په خپله کمه وخوره فعار ثم عار ثم عار شقاء المرء من اجل الطعام د سړي دپاره د بدبختۍ نه بدبختي ده او بدبختي ده او د پاسه به بدبختي ده چې سړی ډوډۍ خلاص دی ډوډۍ خوري دا ډېر ګناه دی ثلاثة نفر يبغضهم الله من غیر جرم الاکول والبخیل والمتکبر درې کسان د الله هسې ناخوښ دي یو چې ډېره ډوډۍ خوري بل چې متکبره دی بل چې بخیل دی دا د الله هسې ناخوښ دی که څه کوي که نه طالبانو ډېره ډوډۍ به نه خورئ او ډېر به وده کېږئ هم نه اللیل طویل فلا تقصره بمنامک شپه ډېره اوږده ده دا په خوب مه لنډوه والنهار مضیء ورځ رڼا ده فلا تکدره بآثامک دا په خپلو ګناهونو دروړجنه نه کړي د دې خیال وساته نو دویم څیز دی چې دا څه دي ووي عمل پرې وکړه نن نه پس به تاسو ځان ته وګورئ صحابه کرامو ته دسترخوانونه نه پراته د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې نوڼۍ د نه په ځمکه وغورځېده نو راوایله څه خسڼی مسڼی پورې هغه لرکه ویې خوره نن طالبان مولان د دسترخوان نه چاول نه اوچتي تاسو دې په خدای قسم وي تاسو نه اوچتوئ ما ته پته دا مولان نه اوچتي زمونږ آقا فرمایلي دي چې غوښه د اډوکې نه لرکه خو چې نه لرې کېږي بیا په غاښ لرکه تاسو لرې کوئ په غاښ نو دا سبق بل چاته وایي بل چاته به دا تعلیم کوئ که په خپله هم کوو زما په تقریر څوک نه محتاج جوړیږي زما کردار ته به خلک ګوري زما جانان چې به ډوډۍ وخوړه صلی الله علیه وسلم پلیټ چې به کور ته لاړ بیبیانو به وي چې په دې کې چا ډوډۍ نه ده خوړلې زما سره چې څوک ډوډۍ خوري او ما مدرسې ته خلک یو پیر راغواړي بیا به مې حمیدیې ته څوک نه راغواړي ځکه زه سپینې سپینې وایم زموږ په علاقه کې یو شاعر وایي سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوي مړي ته ژوندی وایه که ژوند کوي زه سپینې سپینې وایم ما بیا څوک نه راغواړي مړه دا مولي صاحب سخت مزاجه دی نه مې راغواړه ما سره چې څوک ډوډۍ ته ناستي او زما طبقې والي زه سم برابروم زه ورته هم خپلو جامو ته وګوره خپل خوراک ته وګوره خپل سکاک ته وګوره خپل کردار ته وګوره خپلو خبرو ته وګوره خپل خندا پیشانۍ ته وګوره چې ستا ته څوک وګوري هغه مسلمان شي نو دویم څیز دا دی په خپل علم به عمل کوئ دریم څیز دا دی چې دا عمل به د اتباع سنت وي سنت څه دي هغه به پہچانوئ او هغه به اپنا کوئ او څلورم دا دی چې په خپل علم باندې به د الله په درگاه کې یریږي چې یا ربه هسې نه چې دا نیک عمل مې چرته ضایع نه کړي مونږ خو نیکي کوو ګناه کوو او خوشحالیږو او نیکانو به نیکي کوله جړله به دا حدیث قرآن کریم کې راځي ابراهیم علیه السلام چې به د الله کور جوړو هر ماښام به وي ربنا تقبل منا تفسیر روح المانی ذکر کړی دي وفي اختیار التفاعل دا د باب تفاعل صيغه ابراهیم علیه السلام خاصه کړه فيه اعتراف على القصور په دې کې اعتراف دی چې الله زما دا کار کمزورې دی اسی قبول کا تاسو هم دا دعا کوئ چې الله زما دا کار اسی قبول کا یریږئ به د الله په درګاه کې
او 15مه خبره د الله د درګاه نه به امید ساتئ چې الله رب ذوالجلال زما دا کړه وړه د خپلو اسلافو په دغه باندې قبول کا او شپږم شرط د مرګ نه پس چې د کوم مولا په زامنو کې عالمان پیدا شول د دې سړي علم الله ته قبول دی نو دا علم چې د کومې ادارې دپاره تاسو علم کوئ هغې ادارې د زینت جوړ شئ د هغې ادارې شهرت جوړ شئ د هغې ادارې شمله اوچتونکې جوړ شئ چې سبا څوک دا داغونه لګوي لړکه دا د حمیدیې طالب لړکه دا داسې چې دا څوکونه وي او زما عزیزانو محتمم صاحب ته یو درخواست کوم اکثر پلارانو ته وایم او پلارانو ستاسو دا بچي چې کور ته درشي نو دوه رکعاته د شکرانې لمونځ به وکئ یاد به درته دوه رکعاته د شکرانې لمونځ به وکئ یا الله شکر دی چې زما کور ته د حافظ راوست عالم راوست مفتی راوست او دوی ته وایم یو دوه رکعاته لمونځ به د توبې وکئ او پښتانه وایي زه دې پوزه پرې کوم او ته چارګل غواړي مونږ به د الله نه په دې مدرسو د الله قرب غواړو د الله رضا به غواړو هسې نه چې الله راته وفرمایي راشه مفتي صاحب پیر صاحب راشه چې لږ حساب کتاب وکړو خلکو پیسې درکړې وي چندې درکړې وي ځمکه یې درکړې وه پروګرام له راغلي وو بچي رالیږلي وو دغه کار دوام و هغوی کړی دی تا ولې د دوی د اخلاقو تربیت نه دی کړی تا ولې دوی ته صحیح سبق نه دی ویلی ته ولې پکې غم خادی لتلی تا ولې وایي چې زما نه نسبي خفه کېږي خیر دی که سبق قضا شي تا ولې په یو ګنټه کې د 2 کسانو نه سبق په یو ځای اورېدو تا له ما دا طاقت درکړی و نن حافظان د 3 کسانو نه په یو ځای سبق اوري اوس حافظ صاحب اورېدي شي حافظ صاحب ورې کار نه شي حافظ صاحب اورېدي شي خو زه خو نشم اورېدلی تم وایه بس دوی ته به خدای طاقت ورکړی الله رانه دا تپوس نه کوي چې راځه چې حساب کتاب وکړو نو حافظ صاحب او قاریانو ذمه دارو یو 2 رکعته لمونځ به د پروګرام په اختتام کې وکړئ او الله ته به وژاړئ الله زه په دې اجر نه غواړم خو بس زما په اوږو باندې مشرانو بوجه خو ما د هغې نه ځان خلاصو نو که تاسو داسې وکړل نو د قیامت په ورځ به الله آواز کوي یا معشر العلماء إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي زي مولانو ما چې تاسو علم درکاو ما تاسو کمې معلومو صحیح مطالعه خو نه کوله صحیح تکرار خو نه کو صحیح سبق خو نه وي صحیح نگراني خو نه کوله خیر دی با ما ته پته سو کمزوري نو زه چې څه خو کړی دي خو کړی دي زه جنت ته نو دا مولان به جنت ته دي نه ځي دا تبلیغیان به تړومبې ځي دا مجاهدین به تړومبې ځي او دا نو مدرسو ځمکو والا به تړومبې ځي نو دا مولان به الله ته وایي الله اعتراض خو نشو کولی خو طالبانو ورته ویلو چې اعتراض دی او جواب دی قیل او قلنا دا خو موږ پخواني زده کړي نو څه حق لرو چې یو سوال وکړو الله به دوی څه وایي نو دا خلک ولې د جنت ته بوځي الله به دوی تبلیغ له تلي مدرسې جوړه کړې وه جومات نو الله دا خو ته موږ ویلي نو موږ لا نه یو تللی دوی ځي او تاسو ته به الله بل شان وایي تاسو به نه موږ جنت ته ځو الله به یې ولې تبلیغ ته تللی وم جهاد ته تللی وم نه دا درته چا ویلو دا درته د مولي صاحب دي ویلو هغوی تلي جنت ته نو ته به ورته وایي نه نو تا له حیا نه راځي چې ګوره هغوی نه دې ته ځي خو مولانو ته به الله وایي زه تاسو داسې نه بوځمه ما تاسو له علم درکړی و امام محمد صاحب چې کله وفات شو چا خوب کې ولید الله دې سره څه وکړو وی سخت یېرېدمه ما ته الله ولې یېرېږې ما الله ستا نه ډېر یېرېږم وی محمد ما چې ستا سینه د خپل قرآن او د خپل پیغمبر د خبرو دپاره خاص کوله ما تاله سزا نه درکول امام الاولیاء احمد الله رحمه الله چا خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل وی سخت یېرېدمه وی ما ته وی چې احمد علي دا دومره زیات ذکرونه دې ولې کول دا دومره مراقبې دې ولې کولې ما الله ستا نه یېرېدمه مړه مه یېرېږه زه په تا مین وم ولې یېرېږه زمانه ته چې نن په کوم قبرستان کې دفن کړی د هغې قبرستان د ټولو خلکو نه ما ستا د وجې نه عذاب لري دا مولان به روان شي دوی به جنت ته ځي الله به وایي ګرځې په دې محشر کې چې چا د سره څومره تعاون کړی ځان سره ملګري کوئ او جنت ته یې بوځئ هغې وخت کې به پېښور والا و تاسو مټې ووښئ ای مولي صاحب ما ځان سره ما بوځه ولې څه چل دی
تعلیم مدرسې له ځای درکړو چنده مې درکړو ووټ مې درکړو نوټ مې درکړو پروګرام کې مې چاول راوړو پیسې مې ورکړې ها وا 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 نو بیا به د مولانو کیټګری وي خو تاسو به په دې کیټګری کې ځان نه باسئ اوس ګورئ ها فیسبوک باندې جوړوي ځان لا اکاونټونه باندې جوړوي څوک به د یونکونسل مولای څوک به د تپې مولای څوک به د ضلعې مولای څوک به د پاکستان د ملک مولای څوک به انټرنیشنل مولای دا هغه غټ پیج وي او هغه دنیا خلک ګوري الله به ورته ځای ودرېږه دلته دا ځان سره ملګري کوه چې دا الله لښکر راغونډ شي او د هر طرف نه دا ملان را روان وي كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر وانه لا نبي بعدي وسيكون الخلفاء فيكسرون د پیغمبر اسلام امت ته به دا پیغمبران پسخیږي او موږ خلکو موږ د پیغمبر اسلام وارثان نه یو موږ دغه خلیفګان یو موږ د 1,24,000 کم و بیش پیغمبرانو وارثان یو واورې خپل مقام وپېژنئ نو دا مولان به را روان شي او بیا به د هر مولا سره لو لښکر وي فلانی مولا زندهباد زمونږ مولا زندهباد دا پیغمبران به ورته پسخېږي خدایه د دې په امت ته به څوک ورسېږي دوی چې د محشر کې د پلوسرات ته راشي الله به ورته آواز وکړي ودرېږئ دا مولان به ویریږي یا خدای پاک جلو شو ورځي مو جهنم ته کو الله به وایي نه مشرق کې دی یو 200 نه دی راغلی مغرب کې دی یو 200 نه دی راغلی هغه ځان سره ملګری کې ځای جنت ته الله جل جلاله دې موږ په دغه خلکو کې شامل کړي او الله رب الجلال زموږ نه راضي شي حافظ قرآن عالم قرآن به د چا سفارش کوي د 100 کسانو سفارش به کوي نو چې سفارش کوي د تاسو به پکې خوشاله کې چې زموږ پکې راغلي یو علماو ذکر کړي شیخ زکریا رحمت الله علیه د هغې ماماګانو رشته دارو سفارش به نه کوي چې کم ورته وایي سبق مو وایه د هغې ماماګانو رشته دارو سفارش به نه کوي چې کم ورسره مالي تعاون نه کوي د هغې رشته دارو سفارش به کوي چې کم ورسره مالي تعاون کوي الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ دا ناسته قبوله کړي الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو د کرم معامله زموږ سره وکړي او زمونږ دا لږه ناسته دې الله قبول کړي د قیامت په ورځ باندې به الله څوک بخي نو ورته به وي علم دې کړی و دی به وایي نه د طالب وي نو دی به وایي نه و چې د طالبانو مولانو سره ډوډۍ خوړلې وه تاسو سره خوړلې ډوډۍ خو د ځوان زامن یې تاسې تیار ورته ناستې یو شیخ صاحب دا تقریر کوي دا مطلب ته نه دی چې زما هغې ته ګوړې ماتې کا ښاریانو زمونږ هغې ته به ګوړې نه ماتوئ د خپل کوره به ډوډۍ راوالي او را به وړي او بیا به ماته وایي مولي صاحب زما سره ډوډۍ وخوره نو چې موږ د سره ډوډۍ وخورو نو جنتي شوي ځه په دې امت الله معین دی هسې به بخي الله به بخي انشاءالله موږ به ټول الله بخي او دا مولان چې جنت ته ځي قسم په خدای ګودي زموږ نه لاړل مخې ته به ورته ودرېږو پلارانو چې په دنیا کې چندو له پسې راتلی او وټونو لا او اوس موږ هېر کړي یو دوی به ملګري کېږو انشاءالله او جنت ته به ورسره ځو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ما زه به دومره تقریر نه کوم خو دا ستاسو د محبت را باندې وکړو ما باندې ډېره تعدي ده زه به ډوډۍ ونه خورم دلته کې او زه به وځم چې زه هغې بل پروګرام له ورسېږم الله جل جلاله دې زموږ نه راضي شي الله رب الجلال دې زموږ نه راضي شي امين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله مهربان رب زمون راضي شي گناہونه مو معاف کی خطاګانې مو معاف کی په خپلو نیکانو پاکانو بندګانو کې مو حساب کی اور خیر راته نصیبه کی د هر شر نه مو حفاظت نصیبه کی د مدرسو د خپلو غیب و خزانو ته کفلو فرمایي دا څومره چې ناستې لاسونه اوچت کړلي کورونو کې زنانه ناستې لاسونه اوچت کړلي پړونو کې چې څه دي جایز مرادونه د خپل در نه پوره کړي مجاهدینو ته فتح مبینه نصیبه کړي تبلیغي جماعت باندې د کرم نظر وکړي د حرمین مبارکینو ادب احترام سره شوق او محبت سره سفر نصیبه کړي هر خیر راکړي ربا د هر شر نه حفاظت نصیبه کړي وصلی الله علی النبی الامي الکریم د خیر او د رحم د کرم باران باندې وکړي شیخ الحدیث نعمت الله نور الله مرقده خدای دغه قبر د عالی شان د جنت د باغونو نه باغ جوړ کړي نور چې څوک بیماران دي او تا ته معلوم دی ربا زما شیخ به فرمایل چې د دې پړونو کې څه دي ته پې خبرې او په پوره کولو یې قادرې د خپلو غیبو خزانو نه یې پوره کړي وصلی الله علی النبي الامي الکریم وعلى آله وصحبه اجمعین